کمی ځای کې چې حج کیږي مکة المکرمه مسجد حرام سره د هغې تعلق دی د مکه مکرمه څه تاریخ دی او دا څنګه آباد شله ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په دې کې څه کردار دی الله تبارک وتعالی په څلورمې سپارې کې فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین چې بېشکه ټولو نه مخکې د الله په کورونو کې چې کوم کور جوړ شوی دی هغه په مکې کې دی چې هغه د عبادت ځای جوړ کړی شوی دی مبارکا دا د برکت والا دی وهدى للعالمین او دا کور هدایت دی خلقو دپاره فيه آیات بینات مقام ابراهیم پدې کې جهان وارو د پاره پدې کې پدې بیت الله په کور کې ډېر واضحه نشانیان دي او دې سره سره پدې کې مقام ابراهیم دی ومن دخله کان آمنا څوک چې دې کور ته داخل شو دې په امن کې شو مکه معظمه د دې ابتدا او د دې آبادی دا شروع صرف د دوه کسانو نه شوې ده یو د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها او د هغې یو وړوکی غوندې ماشوم حضرت اسماعیل علیه السلام د دغو د راتلو نه مخکې دا علاقه یو بیابانو دا علاقه یو ځنګلو په دې کې نه آبادي وه نه په دې ځای کې اوبه وې نه په دې ځای کې فصلونه باغونه الله تبارک وتعالی په حکم سره کله چې ابراهیم علیه السلام له الله زوی ورکو په بوډاوالي کې نو امتحان دا شروع شو چې دا بچی او د مور د دې ځای نه بوځه او کوم ځای کې چې زما حکم یې هلته کې به دا پرېږدي نو ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام او دغه مور حضرت هاجره دواړه روان کړل چې کله دغه ځای ته ورسېدل دې ځای کې دا اوښه چې کوم دی ډېر په ارامه تله ودرېده وه ابراهیم علیه السلام پوه شو چې د دې ځای ما ته حکم ملاو شوی دی لہذا هلته کې خپل دا بچی او دا بیبي دا پرېښودل او واپس ته نه روان شو خبرې ورسره هم ونه کړې نو دو ته نه تپوس کوي چې دا مونږ دې ځای کې پرېږدي مونږ چا ته پرېږدي ابراهیم علیه السلام ته حکم دی چې جواب به نه ورکوي بیا ته نبی بی تپوس کی چې الله تبارک وتعالی ته دا حکم کړ دی الله امرک الله ته دا حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام جواب وکړ چې او د الله حکم دا دی چې دا بچی مور دغلته پرېږدي دا وزه تېر نه نو بیا هغه وایي چې الله تبارک وتعالی مونږ ضایع کوي نه کومې اوبه چې د ځان سره راوړي وي هغه اوبه ختم شلې بچی باندې تنده شروع شله مور بیبي پریشانه شله او په دې ارادې باندې چې خلق دې خوا کې چې کوم صفا او د مروه ډیری دي دې ته خېجم چې ته قافله ووینم چا نه اوبه غواړم نو په منډه باندې یوې ډیرې ته خېجي هلته کې څو نه ښکاري بیا منډه کې بلې ته وخېجي صفا او مروه ته وچه کرې ولګولې په اووم ځل باندې چې کله خپل بچي باندې نظر پرېوته نو بچی سره خوا کې جبرائیل علیه السلام راغلی دی او خپل وزر سره یې ځای نه ونړو او د پوندو د لاندې نه د اسماعیل علیه السلام اوبه روانې کړې الله تبارک وتعالی چونکې اوبه مخکې نه وي ډېره پریشاني وه نو لهذا یو دم راغله هغې نه غاټ د چار دیواري ته نه وکړله چې اوبه لاړې نه شي ضایع نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که هغې دا منډېر نه وی جوړ کړی د قیامته پورې به دا چشمه مخې ته جاري وه نو هغه اوبو الله تبارک وتعالی په هغې ځای کې پیدا کړلې بیا چې حضرت هاجره راغلله د غاړې نه یې ورته چاردیواري جوړه کړله نو ورته زمزم چې اوبه ودرېږه زمزم معنی ودرېږه مخې ته مه ځئ د هغې ځای نه د هغې نوم هغه زمزم جوړ شو نو مکه معظمه د هغې وجه تسمیه دا خو چې کله دو راویشتي وو د دې ځای څه نوم نو دغه وجه نه ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې زما ربه دا بچی او د مور زه پرېږدم واد غیر ذي زرع یو داسې ځای کې چې هلته کې څه شی نشته دی څه فصل پکې نشته دی نوم یې هم نشته دی لیکن چې کله ورسره د هغې ځای کې آبادي پیدا شله نو بیا د هغې نوم هم کېښودلی شو
ارزه کې چاون نه هغه سنوم لیکن چې کله غون آبادی به جوړ شي خلق ول سنه سنوم کېږي دي نو د دې زینوم چې کوم دی هغه بکا یا مکا کې خودل شو بکا مکه ته ویل کېږي دواړو یو معنی دا مکا مکانم د دې کې خودل شو سليمان ذو رحمت الله علیه فرمایي چې عرب حجاز مکه کعبه دا ټول وخت پیدا شوی نو دا رستو پیدا شوی دي دا رستو نمونه چې کوم دی هغه خود شوی دي بعض حضرات دا فرمایي بکا ډیر غنه ته ویل کېږي چونکه حج کې او عمره کې حج د انتهایی غنه جوړيږي دغه دی وجه د دې زنم چې کوم دی هغه بکم کې خود شو او یو خلق بیا حج په دوران کې یو بسره لګي ډیر غنه دی وجه نه دغه دی وجه د دې زنم چې بکا کې خود شو یا پر رمضان مبارک کې خلق ډیر جمع کیږي عمره لپاره دغه دی وجه د دې زنم چې کوم دی هغه مکه کې خود شو او دغه حال د طواف او د صفا او د مروه کې هم د خلق غنوي دغه دی وجه نه د دینوم دا کې خود شو الله تبارک وتعالى د طرفنا ولا مکان مقرر شو د دې سلور نمونه هغه مشهور دي یو نوم دی بکا دوم قران پاک کې دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکا بکا او مکه یو دی دویم نوم دی مکه او دریم نوم دی القرى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم بمكه نو مکه په لفظ په کوم راغی او دریم نمبر القرى وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر القرى ومن حولها الله ما تامن قران نازل کړی دی دل لپاره چې ته عرب خلق د مکی کې پاتې کیږي او د خوا او شاجک د کلی خوا کې پاتې کیږي هغه بندا هغه ته زیر واوري هغه له یاره د الله د عذابونو سلورنم د دې خو شوی دی بلد الامین والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين يونم دی بالبيت العتيق اغازه چې هغه آزاد دی نو دا نمونه قرآن پاک د دین علاوه نور نمونه هم انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها ما ته حکم دار چې دې هغه کلی د هغه د خار رب عبادت کوما چې هغه د محترم ګرځولې دي دغه رب عبادت کول مالا پکار دي لا اقسم بهذا البلد نو دا خار دي ته هم ویل کېږي بلد الامین د دې نوم چې کوم دا سلور نمونه قرآن پاک کې د دې مشهور دي او دا د قرآن پاک نه ثابت دي مختصرا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د سره انتهایی مینا وا ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مکې نه ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټیم کې فرمایلیو چې اے مکه که چې د خپل قوم زتانه د نه واخ کړي ما اتیابک من بلد اے مکه ته ډیر شان والا خاري واحبک الی او ما ته ډیر محبوب او مرغوب ولولا ان قومي اخرجوني ما سكنت غيرك کما ته قوم دې زنه نه واخ کړي نو ما به تانه علاوه بل ځکه سکورت نو اختیار کړي چې مکه کې ما خوخه د مکه ما سره زمان مینه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام وتوقت به شه خار د مکه خارا او اے د الله کورا ما ته د دنیا او د دنیا کې سچ دی هغه ټول نه ما ته غوړه یي که زه قوم نه مجبور کړی چې زه نه هجرت کوم ما به چې تم ته پرېخه زه بعد النخواستا زه مجبوران ستاده دی خار نوزم مینه مې هم تاسو سره ده او بیا امت محمدیه الله تبارک وتعالى هم د دقه وجنا مکه سره مینا نصیب کړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې ځای کې پیدا شوی دی نبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې ځای کې ملاو شوی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام اولنی ملګری هغه دغه ځای کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د ژوند درې شپېتو کارونو کې 53 کال عمر په دغه مکه کې وخت کړی دی د نبوت ملایدونه مخکې صالح کال هم په مکه کې وخت کړی دی د نبوت وروسته لس کال مسلسل خلق ته تبلیغ هم په مکه کې کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه نور انبیاء او مسکن هم دغه ځای پاتې شوی دی دا حج عمره تعلق هغه دې سره دی د دې وجنا د امت محمدیه الله تبارک وتعالى دا فضیلت وکړي چې هغه دې سره مینا کوي کال کې خلق درې سره سره زره دي او مړیږي نه هر کال حج کې مړیږي نه چې بل کال بیا حج د لاړل دي کال کې عمره لذي بل کال بیا ځل کې چې بیا لاړل دي دا د امینه چې کوم دی د خار سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی وجنه دا بیا دا خار د مسلمانانو مرکز دی د دې وجنه الله تبارک وتعالى مخلوق چې کوم دی مسلمانان د ذکر راجمع کیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذکر د مشرکین راتل هغه منع کړی دي
تر دې پورې چې پوره په حجاز کې یو هم د غیر الله د بندګۍ ځای نشته دی، نه پکې ګرجا شته او نه پکې کنیسه شته. اوس پکې په دوبۍ کې بځې هغه د خلقو ته حکم ملاو شو، اجازت ملاو شو، سمندر جوړ کړي، مندرې پکې جوړې شوي دي. لیکن دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام هغه پیشنګوي وه چې په اخره زمانې کې به د قیامت په نښو کې نښه هم ده چې په حجاز کې به بیا بت پرستي هغه شروع شي. کنه اوس پورې هلته کې دا نام او نشان نو صرف د الله عبادت په دغه علاقې کېږي، د غیر الله عبادت په دې ځای کې نه کېږي. او کله چې بیا دغه ځای باندې امریکایي فوجیان راغلل او دا یې قبضه کو، نو هغه ټایم کې هغوی ویلي موږ افسوس دی په دې ځای باندې چې پوره په دې علاقې کې د مسلمانانو نه علاوه د بل چا عبادتګاه نشته دي، دا صرف د مسلمانانو عبادتګاه دی. دویم د دې فضیلت دا ده چې مکه مکرمه کې د مشرکینو داخله بند ده. کله چې نهمې هجرې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به حکم راغی چې حج فرض دی، نبی علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نو مګری وسره ولېږل حج دپاره، بخپله بیا لسمې هجرې کې راغلی و. نو شاته راپسې بیا علي رضی الله تعالی عنہ ولېږه چې حکم راغلی دی لاړ شه هلته به اعلان وکړي. نو هغه چې راغی درې هلته کې اعلانونه وکړل منا کې. یو اعلان دا و چې یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. د دې کال نه وروستو نهمې هجرې نه وروستو آینده به دې ځای کې مشرک سړی هغه نه داخلېږي، مشرک داخله په دې حرم کې دننه بند ده. دویم مخکې به تاسو طوافونه کول نو بربنډ به کول، آینده لپاره به د مکې طواف د خانه کعبې طواف بربنډ هغه نه کېږي. او دریم دا چې مخکې به مشرکین هم حج لپاره راتلل، آینده لپاره به مشرکینو داخله حج لپاره دا بنده، او منا ته او عرفات ته هم به هغو نه داخلېږي او مشرک به دا نه راځي. دا علی رضی الله تعالی عنہ دا اعلانونه وکړل. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع ټایم کې باقاعده د دې دا اعلان وکړو، او یو کافر اعلان وکړو چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرة العرب، جزیره عرب نه چې کوم دي کافر مشرکان هغه ټول وباسئ. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې بل فضیلت چې کوم بیان کړی دی دا متبرک مبارکن برکت والا خار دی، دا مکه دې کې برکتونه دي. الله تبارک وتعالى خپل د کورونو چې د دو مور ام القرى او د دې چې کوم بیت الله چې کوم دی هغه په حرم کې دنه جوړ کړی دی، هغه په مکې کې دنه جوړ کړی دی. میزاب په هلته کې دی، چاه زمزم په هغې ځای کې دی، د مقام ابراهیم په هلته کې دی، حجر اسود په هغې ځای کې دی، دا ټول هغه ځای کې دي. د هغې د وجې نه د دې فضیلت دی. د څلورم نمبر مقدس غرونه صفا او مروه دا هم په مکې کې دننه دي چې په هغې ځای کې د الله یو برګزیده بندې منډه ولې وه او الله تبارک وتعالی حاجانو باندې هغه منډه هغه لازمي کړله، هغه د حج اعمالو کې وګرځوله. پنځم نمبر د دې فضیلت دا دی چې دې کې دننه یو قبرستان دی چې هغې د جنت المعلا ویلی کېږي. او جنت المعلا هغه قبرستان دی چې په هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي زمونږ او ستاسو مور حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها او د نبی علیه الصلاة والسلام زامن قاسم طاهر دا څلور درې واړه په هغه ځای کې چې کوم دی هغه مدفون دي په هغه قبرستان کې. د دې نه علاوه اولیاء، د دې نه علاوه بېشماره صحابه کرام، د دې نه علاوه بېشماره نیک بندگان په دغه قبرستان کې هغه مدفون دي. دا قبرستان په هغې ځای کې دی. او نبی علیه الصلاة والسلام حکم دی، ارشاد دی چې کوم سړی رمضان المبارک کې یو مونځ په حرم شریف کې دننه وکړو دا په 1 لاک باندې بدلیږي. تراویح وکړو دا په 1 لاک باندې بدلیږي. دا فضیلت صرف او صرف هغه مکه مکرمه ته ملاو دی، دا الله تبارک وتعالی هغې ځای له وکړی دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام اخري خطبې کې ارشاد وفرمایه ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمة یومکم فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا، چې ستاسو وینه یو بل باندې او ستاسو مال یو بل باندې حرام دی، ناجایز بل مال به نه خورئ، ناجایزه دی بل وینه به نه تیاوئ. څنګه چې دا خار حرام دی او د دې کې پاتې کېدل دا خار حرام دی او دا میاشت حرمت والا ده، دغه شان دا تاسو باندې یو بل وینه تویول دا حرام دی. دا مقدس خار چې آباد شوی و دا اول نه ما ووایي چې دا د 2 هستیانو نه آباد شو. او بیا د هغې نه وروستو دغه ځای کې خلق به ته راته قبیله جرهم چې وکتلو یو ورځ روان دي نو دې ځای نه مرغۍ پاسېدې، نو هغو شکیان شته دې چې د اوبه دي که څه چلې مخکې خو موږ راته اوبه نشتې. یو سړی ولېږه لاړ شه تفتیش وکړه. کله چې هلته کې دو راغلل ویې کتل چې یو زنانه ناسته ده او سره یو ماشوم دی اوبه دي دنیا، نو دا لاړل او پس قافلې ولته پیغام ورکړو قبیله جرهم هلته کې راغلل او هغوی ته دا ووایي چې که ته دا غواړې نو موږ دې ځای کې آباد شو، موږ به
دا اوبه ستا د برکته دی ته یو برګزیده خاتون یې برګزیده زنانه یې بزرګه یې لهذا موږ تا ته بیستی یو نو هغې ورته ووایي چې زه یېرېږم د دې نه چې تاسو سبا دا اوبه د ما منع نه کوئ نو دوی وایي چې نه موږ به داسې نه کوو وروسته بیا دو په هغې باندې قبضه اچولې ده او جنګونه پکې شوي دي فلحال دو په هغه ځای کې آباد شول او بیا دا ځای ورو آبادي جوړه شوله اسماعیل علیه السلام په دغه ځای کې بیا د قبیلې سردار ولا خپل لور ورکړله دې ځای کې واده هم وکړو نو د هغې نه وروسته بیا دا ځای آباد شو او بیا ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام د حکم وشو چې اوس تاسو د بیت الله تعمیر هغه دوباره وکړئ نو بیت الله تعمیر هم ډېر ځله شوی دی یو ځل نه دی شوی لس ځله مسلسل د بیت الله تعمیر هغه شوی دی اول سرنا بیت الله تعمیر هغه ملائکو کړو لیکن دا په هغه ټیم کې کړو چې کله لا انسانان په ځمکه باندې آباد شوي نو بیا دویم ځل باندې د دې تعمیر حضرت آدم علیه السلام کړو چې کله هغه د ځمکې ته راکوشو پریشان او ډېر زیات نو الله تبارک وتعالى ورته حکم وکړ چې زما دا کور آباد که په دې ځای کې پاتې کېږه نښې ورته ولګولې شلې او بیا حجر اسود چې کوم دی هغه د جنت نه ګټه راویشتلی شله او هغه خواته ویې کته پړقېده وه نو هغې ته به چې کتل د جنت هغه مناظر به ورته یادېدل نو هغه پریشاني ورو ختمه شله وروسته بیا د بني ادم تکه سپینه وه پړقېده وه د انسانانو بار بار دا چې ښکلولو د وجې نه ګناهونو سرایت دی کې وکړو دا توره شتله دا بیت الله تبارک وتعالی مونږ لار راکړو بیت الله دی اولنی دی الله تبارک وتعالی کور دی بیت الله دی امن ځای دی بیت الله دا هغه ځای دی چې د دې مقابله کې بالکل بره بیت المعمور دی چې هغه د فرشتو کعبه ده او نبی علیه السلام فرمایي چې ته بالفرض هغه ارته وشي ډایرکټ بیت الله باندې له پاسه به هغه لګي بیت الله یو نوم بیت العتیق هم دی ځکه چې دا آزاد دی دا دشمن نه برداشت کوي یو دشمن دی تر هغه هم دی الله تبارک وتعالی نشاول دا ختم کړی دی دغه وجه نه ابرهه چې کله لښکر راویشتو په دې باندې حمله کوله الله تبارک وتعالی په ابابیل مسلط کړل د خپل د کور حفاظت یې وکړو مخکې ما هم ویلو چې بیت المقدس ایو مسجد حرام دی د مسجد حرام د حرم شریف ذمواري الله تبارک وتعالی اغسطله چې دې حفاظت به زه کوم او د مسجد اقصی ذمواري نه واغسته هغه لاړ مخکې مسلمانانو نه ووتو د هغو د لاسونو نه مسجد حرام ذمواري الله تبارک وتعالی اغسته ده نو دا آزاد کور دی کو دې باندې بار نه څوک حمله کوي هغه الله ناکامه کوي دغه دجال به هر ځای کې داخلېږي هر کان ښار ته به ځي لیکن دا دوه ځایونه چې کوم دی مدینه منوره او مسجد حرام به د هغې نه حفاظت کوي دی به هلته کې نه ځي دی به داخلېدو کوشش کوي فرشتې به دله واپس کوي نو دا د الله تبارک وتعالی دا کور موږ له بهترین کور راکړی دی دا د هغې یو فضیلت دی بل دا چې بیت الله د الله تبارک وتعالی رحمتونو برکتونو مرکز دی هلته کې رحمتونه ډېر زیات ورېږي نبی علیه السلام فرمایي ان لله فی کل یوم ولیلة 20 و100 رحمة تنزل على هذا البيت راز شپې کې الله تبارک وتعالی 120 رحمتونه په دې ځای باندې ورېږي او بیا د هغې تفصیل بیان کو 60 للطائفین په دې 120 کې 60 رحمتونه هغه طواف کوونکو دپاره د هغو باندې ورېږي دغه وجه نه طواف دا داسې عبادت دی دا بل ځای کې بیا نه کېږي نو که چا څخه ټیم یې کثرت سره چې کله عمرې دپاره لاړ شي یا عمرې د حج دپاره هغه ته حکم دا طواف کثرت سره کوه عبادت تلاوت ته بل ځای کولی شي نفلونه بل ځای کې کولی شي لکه دا طواف چې کوم دی دا ته بل ځای کې نه میلایږي نه د بل ځای طواف جایز دی دغه وجې نه د طایفونو باندې که 60 رحمتونه په دې کې ورېږي و40 للمصلین او 40 رحمتونه د هغه کسانو باندې ورېږي چې هغوی دې ځای کې لګیا دي لمونځونه کوي و20 للناظرین او کوم خلق چې دې کور ته ګوري بیت الله ته 60 رحمتونه په هغو باندې ورېږي دا 120 رحمتونه الله تبارک وتعالی روزانه په دې کور باندې وري یو فضیلت د دې دا بیت الله شریف چې دې ځای کې دننه مسکول یو مس په 1 لاک باندې الله تبارک وتعالی بدلی وصلاته فی المسجد الحرام ب100,000 صلاة 1 لاک نزول ثواب الله تبارک وتعالی ورکي بیا یو فضیلت د دې دا دی چې حدیث شریف کې راځي الله تبارک وتعالی دا مکه چې څومره قائم ده نو دنیا به قائم وي او کله چې مکې خلق یا مکې تعظیم ولا خلق پاتې نشو دغه احترام ولا خلق پاتې نشو نو بیا به د دنیا الله تبارک وتعالی ختمي دا د امن ځای جوړ کړی دی د دې د وجې نه پوره دنیا قائم ده او کله چې مکه ختمه شتله لا تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه
حق تعظیمها فاذا ضيعوا هلكوا سو پورج د امت ته دی کو تعظیم کوي او د دې احترام کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دوبا الله تبارک وتعالى به دو باندې خیرت نه خیر نازلی خیر به دو باندې وریږي او کله چې دو د دې تعظیم او احترام پرې خدو بیا به دو هلاک شي. کله چې د دې کور تعظیم پرې خدو احترام پرې خدو بیا به الله تبارک وتعالى دو هلاک کوي.